شوتنګ اوس د کوره نوځي په خپل حایست باندې شوتنګ اوس د کوره نوځي د حق حیرانه ځکه چم کې د پیغوره نوځي او د خپل بابا د نام و ننګ او د عزت د فاره د خپل بابا د نام و ننګ او د عزت د فاره لیونی کور کې د کوټې نه هم سرتوره نوځي او ما خو ویلې چې د مور مینه به راکړې راله ما خو ویلې چې د مور مینه به راکړې راله د بیبي مینه مې د اول اوس د تروره نوځي او د پردو پیغلو ته چې نن لاسونه اچوي ته د پردو پیغلو ته چې نن لاسونه اچوي ته آیا دا قرض به سبا د ستا د خوره نوځي او بلال حیرانه داسې خلک په دنیا پیدا شول بلال حیرانه داسې خلک په دنیا پیدا شول د خدای په نوم باندې هم روټۍ د شکوره نوځي السلام علیکم ډیرو ښاغلو او خوږو ملګرو خوږو کتونکو په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې زه ابرار حسرت تاسو ته مخاطب یم او هیله لرم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله او د زندګۍ نه به خوندونه او مزې اخلئ ګرانو ملګرو د پښتونخوا رنګونه پروګرام دی او نن راغلی یم د نوهار ضلعې یو ښکلي کلي بانډه شیخ اسماعیل ته بانډه شیخ اسماعیل د تارو جبې نه ښکته په بانډه جاتو کې راځي او بلال حیران سره مې په بانډه شیخ اسماعیل کې نن ناستې کړې دي نو راځم د بلال حیران صاحب طرف ته چې د دې څه احساسات او څه جذبات دي السلام علیکم بلال حیران صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بلال حیران صاحب تاسو ماشاءالله ډېره ښکلې شاعري کوئ او د خپل پښتون کام خدمت په ډېره ښه توګه ترسره کوئ هیله لرم امید لرم چې په مستقبل کې به تاسو هم خپل کوششونه او خپلې هڅې جاري ساتئ او تاسو بل داسې یو نوجوان شاعر یې تاسو ته لا ډېر مزل په سر پروت دی د خپل را روان ژوند ته په کم نظر ګورئ او خپل کار او خپل زیار ته په کم نظر ګورئ راځي زه به دا ووایم چې زما خو لا دومره عمر نه وي جی خو زما شاعري ما د وروسته پورې لکه استاد سره ناستې هم نه کړې خو شاعري به یقینا چې تاسو کتلي هم وي خو زما چې کوم احساسات دي نو تاسو ته پته هم نه په اشعار کې اورېدلي هم وي او بل موږ غواړو چې بس پښتو په مخ کې لاړ شي کوم چې په معاشره کې دا خامیانې وي او دا رابار شي خلکو ته په مخه باندې شي او نور د ژوند بس دغه حالات سي حسرت سي شکر د ښه زبردست ژوند الله روان کړی زبردست دي ډېره مننه بلال حیران صاحب بلال حیران صاحب ملګري به دا تمه لري چې ستاسو یو کلام واوري د خوند او د مینې محبت نه یو ډک کلام ورته وړاندې کړي سره صاحب کلام د مینوالو ته ډالۍ وي ارشاد جی ارشاد یو څو خبرې وي زمونږ ترې دوستي جوړه شوه هاي هاي یو څو خبرې وي زمونږ ترې دوستي جوړه شوه یو څو خبرې وي زمونږ ترې دوستي جوړه شوه زما هغې سره د زړه مینه بیخي هاي جوړه هاي شوه ډېر ښه ډېر او د دیدن بله بهانه یې نه وه داسې وکړه لیدن بله بهانه یې نه وه داسې د وکړو دیدن بله بهانه یې نه وه داسې وکړه خو هیله راغله بهانه یې د منګي جوړه هاي شوه هاي ډېر ښه دی او نن به بچي له پرې بسته واخلم خوشحاله یمه نن به بچي له پرې بسته واخلم خوشحاله نن یم به بچي له پرې بسته واخلم خوشحاله یم او شکر د نن مې ډېره لږه مزدوري جوړه شوه هاي هاي دا شعر بیا وایي جی بلال ډېره حیران مننه صاحب جي نن به بچي له پرې بسته واخلم خوشحاله یم او شکر د نن مې ډېره لږه مزدوري جوړه شوه ډېر ښه احساس او دی تا خو ویل چې ته پردی یې دلته مه رادرومه آها تا خو ویل چې ته پردی یې دلته مه رادرومه اوس خو دستا هم زما زړه سره یاري جوړه هاي شوه هاي ډېر ښه دی او دا باڼې چغ دې الله روکړي زه یې په اور ستي کړم اوهو داسې وی بلال دا صاحب باڼې چغ دې الله روکړي زه یې په اور ستي کړم د باڼې چغ د ټال نه لوبه د زړګي جوړه شوه ډېر ښه دی او ځان پرې زه مړ کړم او ګټه یې رانه خان واخلي ها ځان پرې زه مړ کړم او ګټه یې رانه خان واخلي خان سره لپړه بس زما په دې پټي جوړه شوه ډېر ښه احساس او د مشرانو سره ناسته راله خوند راکوي د مشرانو سره ناسته راله خوند د راکوي مشرانو سره ناسته راله خوند راکوي د مشرانو سره هم مې ورورولي جوړه شوه ډېره ښه او مقته د حسرت کې ارشاد بلال حیرانه د رقیب نه ستا پوښتنه وکړه بلال حیرانه بلال حیرانه د رقیب نه ستا پوښتنه وکړه او د یار دا یوه دا مې زړه د تسلي جوړه ډېر ښه دا مکتب یې ووایي جي ډېره مننه بلال حیرانه د رقیب نه ستا پوښتنه وکړه د یار دا یوه دا مې زړه د تسلي جوړه شوه ډېر ښه ګرانو ملګرو تاسو د بلال حیران صاحب اشعار واورېدو یقینا ما له هم ډېر خوند راکړو نو زه هم دا دغه تمه لرم چې یو کلام راته بل هم وړاندې کړي تاسو به هم تمه لرئ نو راځم د بلال حیران صاحب طرف ته چې یو کلام بل هم تاسو ته وړاندې کړي جی بلال حیران صاحب مننه جي کلام مطلب
ارشاد جی زه به تر کومه پورې تا ته هر یو لار نیسم زه به تر کومه پورې تا ته هر یو تا لار ته هر نیسم یو لار نیسم او جانان ستا دپاره اوس به زری بار نیسم ډېر ښه او د دې چمن لیډران زیات تر د اغیار سره دي د دې چمن لیډران زیات تر د دې چمن لیډران زیات تر د اغیار سره دي او زه به یوازې ګریوان څنګه د اغیار نیسم ډېر ښه او خط کې لیکلي وو چې ستا د کامیابۍ دپاره خط کې لیکلي وو چې ستا د کامیابۍ خط دپاره کې لیکلي وو چې ستا د کامیابۍ دپاره لالي اعظم د پیر بابا ښکلي مزار نیسم ډېر ښه او خار نه یریږم ځوانان مې په بمونو وړي خار نه یریږم خار نه یریږم ځوانان مې په بمونو وړي د شاه زلمو له به په کلي کې روزګار نیسم ډېر ښه احساس دی او د یو پزی راته سل دامونه ایښې خپو کې د یو پزی راته سل دامونه ایښې خپو کې الله به وکړي چې یو ورځ به دا خامار نیسم ډېر ښه او چې پښتنو کې د خوشحال پشان غیرت بیدار چې پښتنو کې د خوشحال پشان پښتنو کې د خوشحال پشان غیرت بیدار کړي په هوښیارانو کې به دغه یو هوښیار نیسم ډېر ښه مقتدی بلال حیران دومره توان دی الله راکړي ماله بلال حیران دومره توان دی الله راکړي ماله چې دشمنان د دې وطن قطار قطار نیسم یو کلام جی بل وړاندې کړي خوند یې ډېر وکړي مننه دي ټولو مسافرو ته او مینوالو ته یې دا کلام ډالۍ وي ډېره تاسو ته دې هم مهرباني زړه زه خو په هره لحظه ستا یم ته ما چېرته بوځې زړه زه خو په هره لحظه ستا یم ته ما چېرته بوځې نه په تیاره نه په رڼا یم ته ما چېرته بوځې ډېر په دوو مردو باندې ویشتم ما په جړا کې ویل ډېر ښه په دوو مردو باندې ویشتم ما په جړا کې ویل زه د بابا د رنځ دوا یم ته ما چېرته بوځې ډېر ښه دی مال د کور خلکو هم غټه دوکه راکړی مال د کور خلکو هم غټه دوکه راکړی ځکه د ځان سره لګیا یم ته ما چېرته بوځې ډېر ښه دی او په یورپي ملکونو څه کومه پرېږده کیسې په یورپي ملکونو څه کومه پرېږده کیسې مین په ښکلي پښتونخوا یم ته ما چېرته بوځې دا شعر بیا وایي جی مننه جی په یورپي ملکونو څه کومه پرېږده کیسې مین په ښکلي پښتونخوا یم ته ما چېرته بوځې او پښتنو ستاسو د رڼو اوښکو تپوس به کوم خیر د دنیا ته که تنها یم ته ما چېرته بوځې مقتدی زه د بلال حیران په نوم باندې به ناسته یمه نن به بیبي بابا ته وایم ته ما چېرته بوځې ډېرو خوږو او ګرانو ملګرو د بلال حیران صاحب ښکلي اشعار تاسو واورېدل اوس زموږ د پروګرام د پښتونخوا رنګونو ټیم سر ته رسېدلی دی تر هغه دمه ما ابرار حسرت لرا کې اجازت د الله په امان